دا یو ورور تپوس کړی دی چې زه په دکان کې کار کوم او موبایل یې جوړوم، آیا دا کار روا دی او که ناروا دی؟ الجواب وبالله التوفیق، موبایل خرڅول او جوړول، دا موبایل چې دا په حرام کې استعمالیږي او په ښه کار کې استعمالیږي، په مباح کار کې استعمالیږي او په حرام کار کې استعمالیږي. نو په دې کې تفصیل دی. موبایل خرڅول جوړول په هغه چا باندې او د هغه چا دپاره جایز دي چې تا ته پته ده ستا غالب ګمان دی چې دا سړی پې داسې غلط کار نه کوي. دویم تا ته یو سړی معلوم دی چې دی په دې موبایل باندې غلط کار کوي، په حرام کې استعمالوي، دی دا کوي دا کوي، تا ته تفصیل معلوم دی، په داسې سړي له به یې نه خرڅوي نه به یې دې سړي له روغوي. دریم هغه سړی دی چې د هغه تا ته څه پته نشتي چې دی په څه کې استعمالوي. نو عام حالاتو ته به ته وګورې چې موبایل خلک غالبا په څه کې استعمالوي. نو غالبا حالت دا چې موبایل خلک په یو جایز کار کې استعمالوي، رابطې پې کوي، خپل بعض ضروریات دي، بعض کارونه دي هغه پې کوي. نو د هغې په رڼا کې ته دا جوال خرڅولی هم شي، دا موبایل خرڅولی هم شي او دا موبایل جوړولی هم شي. دا تفصیل دی پکې. درې قسمه خلک دي. یو دا تا ته معلوم دي چې دا سیده خلک دي، بیا غوسهی ده. دویمه تا ته معلوم دی چې دی په حرامو کې استعمالوي او د کار هم دغه دی، دې سړي سره به مرسته نه کوي. درېیمه هغه دی تا ته پته نشته. بیا عام حالاتو ته وګوره، بیا فرق دی په موبایل او په ټي وي کې او په ډیش کې. چې موبایل او ټي وي دې دواړو کې فرق دا دی چې دا ټي وي غالبا په شر کې استعمالېږي، نو ځکه د هغې نه به ځان لرې ساتي. او موبایل چې دی نه دی په شر کې دومره نه استعمالېږي چې څومره په مباح کارونو کې استعمالېږي. خلک یو بل سره رابطې ساتي. نو دا خو یوه نقطه شوه. دویمه نقطه هغه دا شوه چې هر هغه ورور ته موږ نصیحت کوو کوم چې د موبایلو دا کار کوي او د موبایل جوړوي، چې خپل کار صرف د موبایل سره ساتئ. په موبایل کې دننه که د چا نه تصویران پاتې شوي، یا په دې موبایل کې دننه میموري کارډي، یا په دې کې دننه سیم کارډي، نو پای کې ګوتې مه وایئ. دا د خلکو نه پرده اوچتول دی. او چې څوک د خلکو نه پرده اوچتوي، رسول صلی الله علیه وسلم الله به دې پرده اوچته کړي، په دنیا او په آخرت کې به یې وشرموي. نو تا له یو سړي موبایل راوړي، دا ماله صحیح که، د هغه نه به کې میموري کارډ پاتې شوی. نو ته اوس دا مه ګورې چې میموري کارډ کې دننه څه دي، ته دا مه ګورې چې د موبایل په دې سټوډیو کې دننه څه دي، د دې په دې ګیلرۍ کې دننه څه دي، دې کې تصویران شتي که نشتي، دې کې ویډیوګانې شي، ستا دې سره هېڅ کار نشتي. ستا کار دې سره چې دا موبایل به صحیح کې او هغه له به واپس ورکړي. او دا اهمه خبره. او په دې کې یو ادب ما بیان کړی مو، زما یو بیان دی د موبایل د استعمالولو آداب، تاسو به اورېدلی. پای کې ما ډېر آداب ذکر کړي چې زموږ په معاشره کې نشته. یو ادب پای کې ما دا ذکر کړی چې پردی موبایل به نه استعمالوي بغیر اجازت. ډېر خلک داسې دي چې والله لازم که څه پروایي موبایل به دغه شان راولي پردی، او کله به پکې میسیج ګوري، او کله به واټساپ ګوري، او کله به میسنجر ګوري. ولې؟ دا خو پردی موبایل دی، پردی خبرې دي چې ته ښځې سره به یې کړي، چې ته یار دوست سره به یې څه پټه خبره کړي، ته پردی موبایل چیک کې. دویم دا ادب موږ ښوولی و چې کله یو سړی موبایل استعمالوي، د هغه د موبایل ته به ګوري هم نه داسې. ډېر ما داسې لیدلي په مجلس کې به ناست ته په خوا کې موبایل راوباسې، ته به ګوتې وایې، دی به تا ته داسې ګوري. نو اوس هغه کېدی شي چې سره پردي خبره کوي، څه خاص کار کوي، تا ته چا ویلي چې پردي موبایلو ته ګوره؟ او دا کار زموږ په دې پښتنو کې ډېر دی. د دې آدابو نه محرومه ده زموږ معاشره. بس چا موبایل پروت دی، کټ سر ته بس روایله او ګوتې پکې وه، ټلیفون دې کوه، مزید. ولې مزید؟ د دې هر څه به تا نه تپوس کېږي. دا جدا مسله ده چې دې سړي پکې تصویران ولې ایښودي ولې نه ایښودي، دا د هغه خپله کار دی، د هغه نه به تپوس کېږي. خو ستا دې سره دا کار دی چې ته په دغه شینو کې ګوتې نه وایې. په دې ورسېدی که نه؟ دا اهمه نقطه ده، دا به خپل ژوند کې راولئ. دویمه مسله بیا دا ده، د غرونو ته زموږ دا نصیحت دی، که بالفرض په دې موبایل کې ته څه حرام څه وینې، نو دغه کس ته نصیحت وکړه. په تا لازم دی مسلمان ته نصیحت کول. نو څومره ښه کار شو، پیسې هم ګټه او څه کوه، نصیحت کوه. او باقي په دې موبایلو کې دا سندرې اچول، په دې کې دا ویډیوګانې اچول،
په دې کې غلط شي نه اچول غلط پروګرامونه اچول دا حرام دي په دې چې کوم پیسې ګټلی کېږي هغه حرام دي د دې کار دپاره د ځای ورکول په کرایي باندې حرام دي د ده سره هر قسمه مرسته کول دا حرام دي الله سبحانه وتعالی موږ د حرامونو لرې ساتي والله اعلم